په ښځه په دې طریقه پښې جګې کړئ او داسې یې ژر حامله او امیدواره کړئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وګټل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د بونګړي نشان ووهئ. مننه. که مېرمنه په دې طریقه پښې اوچتې کړي او ښه یې حامله کړي او یخه یې کړي، د ویډیو تر پایه سره اوسئ ترڅو په مطلب ښه ځان پوه کړئ. که غواړئ چې مېرمنې ته ژر حمل وکړي نو تاسو کولی شئ په کټ یا هم په پایله ډوله جګجي باندې تاسو د مېرمنې سره یو ځایوالی یا کوروالی وکړئ. خو باید دا یادونه وکړم چې په دې طریقه کولی شئ تاسو ورسره یو ځای شئ او کوروالی وکړئ. که د یو چا سپرم یا مني د مېرمنې رحم ته نه رسېږي نو کولی شي څنګه کوروالی وکړي. هغه خلک چې د منیو د سپرم له لحاظه چې د مېرمنې رحم ته نشي رسېدلی نو کولی شي چې دغه طریقه په کوروالي کې استعمال کړي او په دې طریقه په مېرمنې پښې اوچتې کړي. د مېرمنې پښې اوچتول په دې طریقه کولی شي تاسو مېرمنې پښې اوچتې کړي. لومړی تاسو کولی شئ چې مېرمنې سره د دې نه مخکې چې تاسو مېرمنې ته مني ور داخل کړئ نو کولی شئ خپل ځان ښه ګرم کړئ او د هغې تر څنګ کولی شئ مېرمنه هم ښه ګرمه کړئ او بیا یو کټ یا پایه ډوله شی پیدا کړئ او په دې مېرمنه کېنوئ چې دومره اندازه مېرمنه اوچته شي چې ستاسو ذکر لکه د دورچې یا هم د برمې په شان دې ورښکته شي. یعنې د هغې شرمګاه باید ټوله بورته یا باندې راووځي او ستاسو کوتک ته سمه برابره شي. له دې سره کولی شئ چې تاسو د مېرمنې پښې په خپلو وږو راواچوئ او د هغې ټول ځان وجود زور په خپل ځان راواچوئ. یعنې داسې نه چې په خپل ځان یې راسملوئ، یعنې خپل ټول ځان باندې او د هغې ځان وجود باندې خپل زور واچوئ. له دې سره کولی شئ چې خپل شرمګاه د مېرمنې شرمګاه ځان ته یا د خپل کوتک ته سمه برابره کړئ او د هغې ته د خپل ځان د وجود په ښورښت باندې خپل حمل ورکړئ. که ستاسو کوروالي وخت کې یعنې تاسې په دې پوهېږئ چې ستاسې رحم ته یعنې د مېرمنې رحم ته مني نشي رسېدلی نو کولی شئ د پایه ډوله یا د جګ لوړ جي څخه استفاده وکړئ. که هغه کټ وي، چوکۍ وي او یا هم هر څه وي نو کولی شئ مېرمنې ته ښه حمل ورکړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.